سلام له خورشید 12 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ولسمشرۍ د ټاکنو په درشل کې ولسمشر غني تېره ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلي غني په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې اړیکه کې د افغانستان د ټاکنو پر امنیت او په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یې خبرې کړې دي. ولسمشر همدارس زیاته کړې چې په دې خبرو کې د امریکا له مرستو یې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره یې د امریکا مشارکت مهم بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا ویلي په افغانستان کې رڼې له تاوتریخوالي او ویرې پرته ټاکنې د ولسواکۍ د پیاوړتیا تر ټولو ښه لاره ده. په کابل کې د امریکا سفارت په دریو پرلپسې ټویټونو کې همدارس هیلهمندي ښودلې چې افغان ولس به سبا وکولی شي د خپلې رایې له لارې خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. دوی همدارس د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او له کورنیو چارو وزارت ته غوښتي چې ډېر ژر باید د رایې ورکونې د 445 تړل شویو مرکزونو ځایونه مشخص کړي څو رایې ورکوونکي بې ځایه سرګردانه نه شي. تر دې مخکې اړوندو مسؤلینو ویلي وو چې د ټاکنو په ورځ به په ټول هیواد کې 4942 مرکزونه پرانیستي وي. کورنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشري ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه په کابل ښار کې د وړو بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې دغه امر له نن سهار عملي او د ټاکنو بهیر تر پایه به دوام وکړي. په داسې حال کې ده چې دغه بنسټ تېره ورځ په همدې موخه کابل ته د بار وړونکو موټرو راتګ هم منع کړی و او زیاته کړې وه چې دغه مسئله به د ټاکنو بهیر تر پای ته رسېدو پورې دوام ومومي. د دې سره سم په هېواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د تورخم لاره نن او سبا په بشپړه توګه د مسافر پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه لاره تېره ورځ د 4 ورځو لپاره د بار وړونکو موټرو پر مخ هم تړل شوې ده. له دې سره سم د پاکستان حکومت هم د دغه بهیر د خوندي ترسره کېدو په موخه نن او سبا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. په شمال کې 209 شاهین قل اردو قمندان غیر مسؤل وسلوال ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو په ورځ به ورسره هیڅ تعامل ونه شي. نوموړي همدارس په ډاډ کړی ټولو مسؤلو ځواکونو ته امر شوی چې د رای ورکړې مرکزونو او محلونو ته د غیر مسؤلو وسلوال د ورتګ مخه ونیسي. د نوموړي په وینا د ټاکنو په ورځ له دولتي ځواکونو پرته بل هیڅ څوک د وسلو د لیږد حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي چلند وشي. او د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د هلمند د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغو امنیتي او دفاعي چارواکو د هلمند سیمه ییزو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ټاکنو په ورځ امنیت ټینګ کړي څو خلک په ارامه فضا کې د رایې ورکړو مرکزونو ته ولاړ شي. ټاکل شوی ثواب به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.